دا د 2 میاشتو نه سیوا ټایم اخلي، مطلب تقریبا 74 ډیز اخلي چې کله سپرم جوړیږي. زمونږ ټاپک سپرمیټوجینیسیس دی. سپرمیټوجینیسیس مطلب دی سپرم فارمیشن، د سپرم جوړېدلو ته وایي. سپرمیټوجینیسیس د ټیسټس د لابیولز په سیمینیفرس ټیوبیولز کې چې کوم جرم سیلز دي نو د هغې نه جوړیږي. دا به مونږ ووایو چې ټیسټس، لابیول، سیمینیفرس ټیوبیول دا څه دي ډایګرامټیکلی ایکسپلین کوم ټول. صحیح ده. جرم سیلز هر هغه سیلز ته وایي چې په هغې د هغې نه زموږ سره په فیوچر کې ګیمیټس جوړیږي. صحیح ده. نو پرایمري چې کوم جرم سیل دی نو هغه زموږ سره سپرمیټوګونیا. صحیح ده. سپرمیټوګونیم سینګولر او سپرمیټوګونیا پلورل. نو دا پرایمري جرم سیل دی. نور د دې نه بیا چې کوم زموږ سره پرایمري سپرمیټوسایټ جوړ شي، سیکنډري سپرمیټوسایټ او سپرمیټډز، نو دا ټول زموږ سره جرم سیلز دي ځکه چې دا په فیوچر کې ګیمیټس جوړوي. صحیح ده. ښه، دا چېرته موجود وي؟ دا سپرمیټوجینیسیس چېرته کېږي؟ بټوین لارج سرټولي سیلز یا سسټینټیکولر سیلز. صحیح ده. مطلب دا زموږ سره چې کوم دی نو لارج سرټولي سیلز یا سسټینټیکولر سیلز دي زموږ سره چې کوم دا ریډ کلر کې دي او د دې په منځ کې دا سپرمیټوجینیسیس پروسس کېږي. د دې سرټولي سیلز یا د دې سسټینټیکولر سیلز کار څه دی؟ دا زموږ سره نریشمنټ پرووایډ کوي. د سپرمیټوجینیسیس دوران کې د ډیفرنٹ سیلز ته چې کوم دی نو زموږ سره نریشمنټ پرووایډ کوي او پروټیکشن ورته پرووایډ کوي. سپرمیټوجینیسیس پروسس چې کوم دی نو دا سٹارټ کیږي په پیوبرټي باندې، مطلب د بلوغت کې چې کله میل بالغ شي نو دا 13 to 14 ایئرز کې بالغ کیږي میل، او دا چې کوم دی نو دا پروسس پکې سٹارټ کیږي، سپرم فارمیشن پکې سٹارټ کیږي او دا بیا تھرو آؤٹ د لایف کنټینیو وي. خو یاد ساتئ چې بټ ډیکریزز ان اولډ ایج، خو په بوډاوالي کې ورو ورو د سپرمیټوجینیسیس پروسس کمیږي. صحیح ده. ځکه چې سپرم فارمیشن کمیږي. ها، ایوری ډے زموږ سره یو اډلټ هیلدي میل 200 نو اخله د 400 میلیون پورې سپرم جوړولی شي. all those spermatogenesis completes in 74 days. سپرمیټوجینیسیس پروسس چې کوم دی نو دا د 2 میاشتو نه سیوا ټایم اخلي، تقریبا 74 ډیز اخلي. خو بیا موږ څنګه وایو چې پر ډے 200 to 400 میلیون سپرم پیدا کیږي؟ نو مطلب دا دی چې د 2 to 400 میلیون سپرم زموږ سره چې کوم 74 ډے ده هغه نن پوره کیږي، نو 2 to 400 میلیون سپرم به سبا له 74 ډے پوره کیږي او دغه شانتي به د بل سبا له هم دغه شان پوره کیږي. نو مطلب دا کنټینیوسلی را روان دي. نو ځکه موږ وایو چې پر ډے زموږ سره 200 نو اخله د 400 میلیون پورې سپرم پر ډے اډلټ هیلدي میل پیدا کولی شي. صحیح ده. ښه، که موږ ډایګرام له راشو نو دا زموږ سره د میل ریپروډکټیو سیسټم چې کوم ټیسټس دی نو دې ټیسټس کې زموږ سره چې کوم دا خانې شانتي دي نو دې خانو ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ لابیول وایو. دا یوه خانه ده، دا بله خانه شوه، دا بله خانه شوه. دغه شانتي زموږ سره چې کوم دی نو خانې وي په دې کې، دې ته موږ لابیول وایو. په دغه لابیولز کې دننه زموږ سره بیا هایلی کوایلډ سیمینیفرس ټیوبیولز موجود وي. مطلب داسې که موږ واخلو چې ټیوبز موجود وي، پایپ لایک سټرکچر پکې موجود وي. صحیح ده. پایپ لایک سټرکچر پکې موجود وي نو هغې ته موږ څه وایو؟ سیمینیفرس ټیوبیول ورته وایو. او د دې سیمینیفرس ټیوبیول نه چار چاپېره چې کوم دی په خوا او شا کې زموږ سره لیډیک سیلز یا انټرسټیشل سیلز هم موجود وي. که فرض که موږ یو ټیوب کټ کو، داسې کټ کو او مونږ وګورو چې مطلب په دې کې دننه زموږ سره په دې ځایونو کې کوم قسمه سیلز موجود دي، نو هغه دا زموږ سره د دې کراس سیکشن شو. په دې کراس سیکشن کې زموږ سره چې کوم دی نو دا خو بیسل لیمینا ده، کوم چې دیوال دی او د دې بیسل لیمینا نه چې کوم دا نور دیوال دی نو دا بیا زموږ سره د دې قسمه سیلز نه جوړ دی. په دې کې زموږ سره دا سپرمیټوګونیا دي او د دې سره سره پکې دا زموږ سره څه دي؟ سسټینټیکولر سیلز یا چې کوم دی زموږ سره سرټولي سیلز دي. دا چې کوم زموږ سره سپرمیټوجینیسیس پروسس کیږي نو د دې ځای نه شروع کیږي او ورو ورو دا سپرم چې کوم دی د سیمینیفرس ټیوبیول چې کوم لیومن دی، کوم خالي ځای دی، نو هغې ته بیا زموږ سره دا سپرم ریلیز کیږي. سپرمیټوجینیسیس پروسس دلته شروع کیږي او چې کله مچور سپرم جوړیږي نو هغه ورو ورو د لیومن ته چې کوم دی د خالي ځای ته بیا ریلیز کیږي. صحیح ده. مطلب په دې دیوالونو کې سپرمیټوجینیسیس پروسس کیږي او ورو ورو چې کوم دی نو د ډیفرنٹ ډایرکشنز نه منځ ته ورولي. صحیح ده. اوس که دا ځای مونږ نور هم داسې راکټ کو او دا نور مونږ دلته کې غټ کو او وی ګورو نو دا پکې زموږ سره بیسل لیمینا شوه
او دا پکې زموږ سره سرټولي سیلز شول او دا پکې زموږ سره چې کوم دی نو دغه سیلز دي چې دا سپرمټوګونیم دی په دې کې بیا زموږ سره ډیویژن سٹارټ شي او داسې راځي زموږ سره صحیح ده. په سپرمټوګونیم کې چې کله زموږ سره فار ایگزامپل زموږ سره یو سنگل سپرمټوګونیم دی نو په دې کې زموږ سره څه چلوي چې ډیویژن پکې وشي مایټاسس پکې وشي د هغې په ریزلټ کې یو ټایپ A سیل جوړ شي یو ټایپ B سیل جوړ شي. په دې دوران کې زموږ سره چې کوم ټایپ A سیل دی نو دا واپس دا ځای کور کی مطلب که سپرمټوجنسس پروسس کیږي او پر ډے 200 to 400 میلیون سپرم جوړیږي خو بیا خو پکار دا دی چې د سیمینیفرس ټیوبیول چې دا کوم دیوالونه دي نو دا زموږ سره ورو ورو ختم شي نو داسې طریقه پکار دی چې مطلب سیل زی او واپس دا ځای کور کوي نو بیا به دا مثلا نه راځي نو ټایپ A سیلز واپس دي دا ځای کور کوي او ټایپ B سیل چې کوم زموږ سره کوم جوړ شي نو هغه پوش ټوورډ د لیومن مطلب لیومن طرف ته چې کوم دی نو سفر شروع کی نو دا بیا زموږ سره پرایمري سپرمټوسایټ وي چونکه مایټاسس شوی دی نو دا ډیپلایډ وي فول نمبر اف کروموسوم وي پکې په دې ځای کې بیا میاسس وشي زموږ سره میاسس 1 نو دا هغې په ریزلټ کې زموږ سره چې کوم دی نو نمبر اف کروموسوم هاف شي او دا زموږ سره سیکنډري سپرمټوسایټ شي او بیا میاسس 2 وشي نو سیکنډري سپرمټوسایټ نه چې کوم دی نو زموږ سره بیا څه جوړ شي سپرمټیډز جوړ شي او سپرمټیډز کې بیا چې کوم دی د هغې نه بعد زموږ سره سپرمز جوړ شي صحیح ده. که موږ داسې ووایو چې مطلب لږ په ډیټیل باندې دا پروسس ووایو نو دا زموږ سره سپرمټوګونیم دی سپرمټوګونیم ډیپلایډ دی په دې کې زموږ سره مایټاسس پروسس وشي د مایټاسس په ریزلټ کې زموږ سره یو ټایپ A سیل جوړ شي هغه دا ځای واپس کور کی دلته او یو ټایپ B سیل جوړ شي ټایپ B سیل چې کوم دی لیومن طرف ته سفر شروع کی مطلب دا زموږ سره بیسل لیمن ده او دا چې کوم دی زموږ سره لیومن اف سیمینیفرس ټیوبیول دا خالی ځای دی صحیح ده او دا لیمن ده موږ داسې یو کراس سیکشن راغستې دی او مطلب یو حصہ چې کوم ده نو کټ کړی ده د کراس سیکشن نه او په هغې کې بیا لګېږي صحیح ده. نو دا زموږ سره ډیپلایډ سیل دی دا هم ډیپلایډ سیل دی خو دا چې کوم دی نو زموږ سره اوس مقرر شوي چې د دې نه به سپرمټوجنسس پروسس کېږي نو په دې ځای کې دا سیلز چې کوم دی نو خپلې کاپیانې جوړې کړي مطلب زموږ سره چې کوم دی نو 23 کروموسوم په مونږ کې د مادر وي او 23 کروموسوم چې کوم دی نو د فادر وي نو په دې ځای کې زموږ سره څه چل وشي چې دغه 23 کروموسومز هم خپلې کاپیانې جوړې کړي او دا 23 کروموسومز چې کوم دی نو دا هم خپلې کاپیانې جوړې کړي. بیا چې کوم دی نو موږ دا خبره کړې چې هومولاګس کروموسوم څه ته وایي هغه کروموسومز چې د هغوی پوزیشن اف سنټرومیر هم سیم وي لینت هم سیم وي او د دې نه علاوه نور کریکټریسټکس وغیره سیم وي نو هغه کروموسوم ته موږ هومولاګس کروموسوم وایو. نو چې کوم کروموسوم نمبر 1 د مادر دی کروموسوم نمبر 1 د فادر دی نو دا زموږ سره یو ځای راشي دغه شانتي 2 3 4 5 د 23 پورې چې کوم دی نو دا زموږ سره یو بل ته مخامخ راشي کروموسومز چې یو بل ته مخامخ راشي نو چې کوم نان سیسټر کرومټیډز دي نو په هغوی کې کراسینګ اوور وشي مطلب د خپل حصہ دله ورکړي او د دسه حصہ دله لاړ شي مطلب ډي ان اے سیګمنټ ایکسچینج وشي د موږ کراسینګ اوور وایو او دا سیل چې کوم دی نو سره پرایمري سپرمټوسایټ دی چې لیومن طرف ته پوش شوی دی نو بیا په دې کې زموږ سره میاسس 1 شروع شي میاسس 1 چې کله زموږ سره شروع شي نو په هغې په ریزلټ کې زموږ سره چې کوم سپنډل فایبر دی نو هغه راشي دې کروموسوم ته اټیچ شي سره د کاپۍ دا کروموسوم یو خوا لاړ شي او دا زموږ سره چې کوم دی نو سره د کاپۍ بل خوا لاړ شي. اوس په دې ځای کې زموږ سره دا 46 کروموسومز دي دا هم 46 کروموسوم دي مطلب کاپیانو په شکل کې دي که تاسو وایئ چې دا خو 92 دي خو نه مطلب د دې زموږ سره چې کوم دی نو 46 سنټرومیر دي او د دې هم کامن سنټرومیرز دي سنټرومیر یو یو دی په دې وجه باندې دا موږ یو یو کروموسوم کنسیډر کوو نو دا هم 46 کروموسوم دي نو 23 زموږ سره یو خوا لاړ شي او 23 بل خوا لاړ شي دا زموږ سره بیا سیکنډري سپرمټوسایټ وي سیکنډري سپرمټوسایټ کې بیا زموږ سره میاسس 2 شروع شي د میاسس 2 په ریزلټ کې چې دا کم کاپیانې دي اوس نو دلته زموږ سره یو سپنډل فایبر اټیچ شي او دلته بل سپنډل فایبر نو دا کاپیانې په منځ باندې نیمیږي او دا سنټرومیر هم ورسره نیم شي نو اوس یو نیم چې کوم زموږ سره کروموسومز دي 23 کروموسوم نو هغه یو خوا لاړ شي او 23 بل خوا لاړ شي دلته هم 23 خو دا د کاپیانو په شکل کې اوس دلته 23 دی یو کاپي یو خوا لاړه بله کاپي بل خوا لاړه نو مطلب د دې هم زموږ سره سنټرومیر اوس یو دی د دې هم یو دی په دې وجه باندې دا زموږ سره 23 کروموسومز دي ښه دغه شان دي په دې کې هم دغه شان پروسس وشي بس په منځ باندې نیم شي نو 23 کروموسوم یو خوا 23 بل خوا دې ته بیا موږ سپرمټیډز وایو او دا چې کوم دی زموږ سره هیپلایډ سیلز دا هم دي ځکه چې کروموسوم نمبر پکې 23 دی بیا د سپرمیوجینیسس پروسس په ذریعہ باندې زموږ سره چې کوم دی نو د دې راوند او نان موټایل سپرمیټډز نه بیا زموږ سره سپرم جوړ شي اوس سپرم یا سپرمیټوزوا جوړ شي صحیح ده سپرمیټوزوم سینګولر ته وایي سپرمیټوزوا ډیر ته وایي صحیح ښه
اوس سپرمیوجینیسس پروسس زموږ سره څنګه دی؟ نو د پروسس ان وچ سپرمیټډز چینج انټو موټایل اینڈ ایکټیو سپرم. هغه پروسس چې په هغې کې سپرمیټډز چینج کېږي زموږ سره سپرم ته، دې پروسس ته موږ سپرمیوجینیسس وایو. اوس سپرمیوجینیسس چې کوم سټیپس دي نو هغه دا دي چې سپرمیټډ الانګیټس. دا چې کوم سپرمیټډز دي نو دا خو راوند شانتې دي، نو مطلب دا الانګیټس شي. د دې نه علاوه کنډنسیشن اف نیوکلیس چې کوم نیوکلیر مټیریل دی ډي ان اے وغیره، نو هغه زموږ سره کنډنسیشن یې وشي، مطلب کنډنس شي، ځای کم ونیسي او هیډ طرف ته چې کوم دی نو تلل شروع کړي. صحیح ده. او دې نه علاوه شیډینګ اف ایکسس سایټوپلازم، او چې کوم ایکسترا سایټوپلازم دی نو هغه شیډینګ شروع شي. مطلب اصل کې هغه زموږ سره د سرټولي سیلز یا سسټنټیکولر سیلز چې کوم دی دای کی ابزاب کې وی خوري دي. صحیح ده. او فارمیشن اف اټیل او یو ټیل پسې چې کوم دی نو زموږ سره جوړ شي. نو دې پروسس ته موږ څه وایو؟ سپرمیوجینیسس ورته وایو. بیا هم دا سپرم دلته اټیچ وي، لا سرټولي سیلز یې ریلیز کړي نه وي، نو بیا سپرمیشن پروسس وشي. سپرمیشن څه ته وایي؟ د ریلیز اف سپرم فرام سرټولي سیلز انټو د لیومن اف د سیمینیفیرس ټیوبیول. دا چې کله سپرمیټوجینیسس پروسس وشو، کوم سپرم چې جوړ شول دلته، نو دا هم بیا هم د دې سرټولي سیلز یا چې کوم سسټنټیکولر سیلز هم د دې سره اټیچ وي. نو چې کله بیا دا ریلیز کړي لیومن طرف ته او د خالي ځای ته راشي او سفر ته مطلب ریډي شي، نو دې پروسس ته بیا موږ څه وایو؟ سپرمیشن ورته وایو. چې کله زموږ سره سپرم ریلیز کړي سرټولي سیلز لیومن ته، نو دې پروسس ته موږ سپرمیشن وایو. اوس سپرمیټوجینیسس پروسس شروع کېږي څنګه؟ نو زموږ سره چې کوم پیچوټري ګلینډ دی، نو پیچوټري ګلینډ ایل ایچ ریلیز کړي او اف اس ایچ ریلیز کړي. ایل ایچ چې کوم دی لیوټینایزینګ هارمون، نو هغه راشي زموږ سره، او انټرسټیشل سیلز یا چې کوم زموږ سره لیډیک سیلز نو په هغې باندې ایکشن وکړي. انټرسټیشل سیلز یا لیډیک سیلز بیا ټسټوسټرون هارمون ریلیز کړي. او چې کوم اف اس ایچ د فالیکل سټیمولیټینګ هارمون، نو هغه راشي زموږ سره او پر سرټولي سیلز باندې ایکشن وکړي. نو سرټولي سیلز او چې کوم زموږ سره ټسټوسټرون دی، نو دا په شریکه باندې زموږ سره چې کوم سپرمیټوګونیم دی نو هغه اکټیویټ کړي او سپرمیټوجینیسس پروسس شروع شي. بیا دا چې کوم سرټولي سیلز نو دا ورله پروټیکشن هم ورکوي او خوراک هم ورله ورکوي، نو دا سپرمیټوجینیسس پروسس داسې کېږي. او چې کوم زموږ سره ټسټوسټرون هارمون ریلیز شوی دی، نو هغه بیا په دې ځای کې هم ځای په ځای باندې کار کوي، مطلب میاسیس کمپلیټ کول. د هغې نه علاوه دا سپرمیټډز چې کوم جوړ شي، نو دا د دې سرټولي سیلز سره اټیچ کول او دا فردر پروسس کول، د دې نه هغه ایکسس سایټوپلازم چې کوم دی نو ریموو کول، او فاینلی چې کوم سپرم دی نو دا بیا ریلیز کول. نو دې پروسس کې هم زموږ سره چې کوم دی د ټسټوسټرون هارمون ایکشن شته.